د مرتد منیر ټول هغه اوامر مني چې د پښتون نسل وژنې ته زمینه مساعدوي. تاسو خوشحاله یئ چې ایمل ولی مو نماینده دی، اما ایمل ولی د تاسو په سر د پاکستان د حکومت نه پیسې اخلي تر څو د تاسو وینې وشکي، تر څو تاسو تباه کی. پس دا انسان ستاسو نماینده نه دی، دا ستاسو سیاسي دلال دی، دا ستاسو سیاسي قاتل دی. او دا سیاسي دلال او سیاسي قاتل چا رامنځته کړی دی؟ نظام رامنځته کړی. که نظام ونه غواړي ته پارلمان ته تللی شي، که ته سم انسان هم اوسې او پارلمان ته لار پیدا کړي او د نظام امر ونه مني، سمې رایې به دې اخیستي، بیا دې د نظام نه وباسي، لکه عمران خان چې وباسته. عمران خان د تاسو مشروع لومړی وزیر و، په زور یې چې دی لرې که. دوهم ځلې بیا رایې وګټلې، لومړی وزیر شو، جعلي فورمې جوړې نه کړې، بیا عمران خان په لغته ونه وهه. ولې؟ ځکه عمران خان نه غوښته چې سیاسي غلام اوسي او دو هغه پښتون ته دننه د پاکستان په حکومت کې چوکۍ ورکوي کوم چې سیاسي غلامي ومني. پس څومره پښتانه چې تاسو د پاکستان په چوکیو کې ګورئ، په سیاسي چوکیو کې، هغه که پارلمان دی، هغه که وزارت دی، هغه که آمرت دی، هغه که جی اس پی دی، هغه که ډي اس پی دی، هغه که پی اس پی دی، دا ټول سپی چې پکې راځي دا ټول د پاکستان د حکومت سیاسي غلامان دي. او که تاسو غواړئ خپل ازادي، که تاسو غواړئ خپل هویت، که تاسو غواړئ لوی افغانستان، لومړی باید دا سیاسي سپی، جی سپی، ټي سپی دا باید لرې کوي، دا سیاسي غلامان باید لرې کوي. د دو سره باید حتی خپلې خبرې شریکې نه کوي، د دوی سره حتی باید مجلس ونه کوي، ځکه دا سیاسي غلامان دي په پاکستان کې. تاسو باید دا سیاسي غلامان کومو ته چې موږ په مجموع کې ګلخانان وایو باید وپیژنئ. بل نظامی غلامان دي. نظامی غلامان څوک دي؟ لکه کاکړ په پاکستان کې دی پښتون، دا نظامی غلام دی. هر هغه پښتون چې تاسو د پاکستان په نظام کې ګورئ چې وردی په غاړه ده، دا باید ستاسو په مغز کې چې دا د پاکستان نظامی غلام دی. هغه د پیسو په بدل کې ستا لور وژني، د پیسو په بدل کې ستا زوی وژني، د پیسو په بدل کې ستا مور وژني، د پیسو په بدل کې ستا ښځه وژني، د پیسو په بدل کې تا وژني. هغه شانه بشانه غلام دی چې د 15,000 کلدارو یا 20,000 کلدارو په بدل کې هر ورځ د لاسونه ستا په وینو باندې سره دي. پس دی جی سپی، ډي سپی، پی سپی کوم چې ملیټري غلام دی یا نظامی غلام دی، د ده نه به هم ځان لرې ساتي. ځکه پاکستان یو طرف نه تاته سیاسي غلام جوړ کړی، بل طرف نه تاته نظامی غلام جوړ کړی. د سیاسي غلام په واسطه د چپکۍ په حکومت کې، د نظامی غلام په واسطه د وژنې په حکومت کې. او کله چې دا دوه غلامانو ډیر ظلم وکړه او ته نور د دې ظلم نه په تنګ راغلی او غواړې په وړاندې ودرېږې، تا ته بیا چی راولي؟ بیا تا ته نشنلست غلام راولي، بیا تا ته قومي غلام راولي. کله چې ته په غوسه شوې چې دا څنګه پښتون دی چې په نظام کې دی پښتون وژني، دا څنګه سیاستمدار دی چې په نظام کې دی ولې د پښتون حق نه اخلي، او ته راپورته شوې چې په مقابل کې ودرېږې، بیا تا ته چې دی ملي نظام درکوي، یا تا ته چې دی هغه غلام درکوي چې هغې ته مونږ قومي غلام وایو. هغه بیا راځي تا ته وایي چې زه په تا ولاړ یم، هغه راځي بیا تا ته وایي چې زه د دولت دښمن یم، هغه راځي بیا وایي چې زه د دولت په ضد مبارزه کوم، اما په اصل کې بیا هم غلام د چا دی؟ د اسټبلیشمنټ دی. مثلا منظور پښتین هر هغه کله چې تاسو په غوسه یې، هر هغه کله چې تاسو غواړئ د دولت نه انتقام واخلئ، هر هغه کله چې تاسو غواړئ پښتونخوا آزاده کړئ، منظور پښتین پیدا کیږي، جلسې نیسي، په جلسو کې تاسو ته شعر وایي او د هغې شعر په اساس ټول هغه ځوانان په نښه کوي، کوم ځوانان چې واقعا غواړي هویت ته کار وکړي. او کله چې د منظور جلسه پای ته رسیږي، بیا شپې هماغه ځوانان چې اصیل ځوانان دي او غواړي پښتنو ته کار وکړي، هغوی ورکیږي، د هغوی مړي او ژوندي ورکیږي. دې ته مونږ وایو قومي غلام. دا د حکومت قومي غلامان دي، دا د حکومت قومي پروژې دي. او کله چې قومي غلام هم نتیجه نه ورکوي، مطلب په سیاست کې تاسو مات کړئ، په نظام کې تاسو مات کړئ، په قوم کې تاسو مات کړئ، اما که دې درې واړو نتیجه ورنه کړه او بیا هم تاسو ولاړ یاست چې خپل هویت لاسته راوړئ، بیا تاسو ته څه درکوي؟ مذهبي غلام درکوي، بیا تاسو ته دینی غلام درکوي. مذهبي غلام پکې څوک دی؟ لکه ملا ډیزل. بیا ملا ډیزل درته وایي چې نه 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 جهاد به کوو، خو اول په افغانستان کې، بیا وروسته پاکستان ته راځو. نه 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 نه
دا کوم جهاد چې تاسو کوئ صحیح ده چې پوځ مرتد دی، اما اوس به جهاد نه کوئ، وروسته جهاد کوو. نو کله چې تاسو وایئ چې موږ اسټبلیشمنټ ته ماته نشو ورکوی، د موږ په اسټبلیشمنټ باندې زور نه رسیږي. دلیل دا ده چې اسټبلیشمنټ د څلورو طرفونو نه تاسو محاصره کړي یئ. کومو خلکو ته چې تاسو اتلان وایئ هغه د اسټبلیشمنټ اوزي دي. اوزه به ورته نه وایم ځکه افغانان ورسره چندان کار نه دی کړی، پسونه دي. بنان تاسو باید د اسټبلیشمنټ دا پسونه وپیژنئ، ځکه دوی تاسو له منځه وړي، اسټبلیشمنټ مو له منځه نه وړي. اسټبلیشمنټ په خپل ذات کې قوي نه دی، اما د اسټبلیشمنټ برنامه قوي ده، د اسټبلیشمنټ پلان قوي دی. منظور پښتین تاسو ته پلان لري نه، اسټبلیشمنټ درته پلان لري. سیاستمدار پښتون درته ټاکلی، ته فکر کوي زما سیاستمدار دی، په اصل کې د نظام غلام دی. نظامی پښتون درته ټاکلی، ته فکر کوي چې زما امنیت ساتي، په اصل کې توفانچه د دې د خاطر لاس کې ورکړي چې تا ووژني. قومي غلام درته ټاکلی، ته فکر کوي د ما د قوم دپاره مبارزه کوي، اما د تا نومونه لیکي چې دغه نفر نن شپه مړ کوي ځکه دوی غواړي چې پښتونخوا ازاده کړي. او درته دیني غلام درکړی کوم چې تا ته نصیحت کوي، خپله ګمراه دی. پس اسټبلیشمنټ څلور ډلې پښتانه تاسو ته جوړ کړي. اول سیاسي غلامان دي د دوی، دوهم نظامی غلامان دي د دوی، دریم قومي غلامان دي د دوی، څلورم دینی یا مذهبي غلامان دي د دوی. او تاسو ماته اوس په خیبر پښتونخوا کې یو ډله راوښایئ، یا یو داسې کور راوښایئ، یا یو داسې پښتون راوښایئ چې د دې څلور ډلو سره دی د یوې ډلې سره په اړیکه کې نه اوسي. ټول پښتانه ویشل شوي، یا تاسو ځان په ملا ډیزل خرڅ کړی، یا مو ځان په منظور پښتین خرڅ کړی، یا مو ځان په نظام خرڅ کړی ځکه زوی مو لیږلی دی چې عسکر شي، یا مو چې دی ځان په ایمل ولی خرڅ کړی ځکه هغه چې دی په حکومت کې سیاستمداره دی. نو کله چې تاسو نمایندګان هغه خلک اوسي کوم چې د تاسو مرګ ته ناست دي، تاسو به خاورې پښتونخوا ازاده کوئ، خو نه شئ ازادوئ. دا داسې دی تاسو غوښه په پیشوګانو ساتئ. یو طرف ته منظور درته ناست دی، ته غوښه ورکړې هغه پیشو ده، بل طرف نه ایمل ولی درته ناست دی، بل طرف نه د جی اس پي او ډي اس پي درته ناست دی، بل طرف نه ملا ډیزل درته ناست دی. او دا څلور ډلې، هغه که سیاسي پښتانه دي، هغه که نظامی پښتانه دي، هغه که قومي پښتانه دي، او هغه که مذهبي پښتانه دي، دا څلور واړه د میاشتې په پای کې خپل جواب ورکوي چاته؟ عاصم منیر ته. سو تاسو باید پوه شئ چې اسټبلیشمنټ په کوم شکل باندې کار کوي. تاسو باید پوه شئ چې اسټبلیشمنټ څنګه تاسو کنټرولوي. او که زه دا مثال ورکم، مثلا که زه چیرته ولسمشر شم، خدای ناخسته په افغانستان کې وغواړم چې یو قوم کنټرول کم، زه عین کار کوم. زه په هغې قوم کې یو شرابي را اخلم، د هغوی نماینده ټاکم په سیاست کې. د هغې قوم شرابي، چرسي، قماربازه انسان چې هغې قوم نه کرکه لري، هغه راولم په پارلمان کې د هغې قوم وکیل کوم. پوهېږئ زما په پارلمان کې د مونږ په پارلمان کې ولې د پښتنو ټول وکیلان چې دی بې سواده وه؟ کله مو ورته فکر کړی؟ دا داسې نه و چې هوایي دا خلک راغلي وه، وکیلان شوي وه، یا توکلي راغلي وه، یا خلکو ورته رایې ورکړې وې، داسې نه وه. د پښتنو وکیلان ځکه ټول بې سواده خلک وه چې دننه په پارلمان کې نورو قومونو غوښتل چې پښتانه نماینده ونه لري. ځکه که تا دننه په پارلمان کې د پښتون باسواده وکیل لره، بیا په هلمند بمبارۍ کېدې، بیا په کندهار کې عامه وژنه کېده، بیا په ننګرهار کې چې دی د بمونو مور غورځېده، بیا په اندړو کې ځوانان چې دی ټوټه ټوټه او پارچه پارچه کېده، بیا په پکتیا او په خوست او په غزني کې چې دی قتل عام کېده، خو نه کېده. ځکه د تا د پارلمان وکیل پوهېده چې څنګه د خلکو نمایندګي وکړي. ځکه زه وایم چې د هلمند خلک د خپل پارلمان وکیل باید اوس د ګریوان نه ونیسي او ته پوښتنه وکړي چې په جمهوریت کې څومره خلک په پنجشیر کې مړه شوي، ولې څومره په هلمند کې مړه شوه. پس د تا د پارلمان وکیلان کوم چې پښتانه وه، دا قصدن بې سواده پارلمان ته لیږل کېده چې ټول فکر یې په څه شي کې، څنګه پیسې وګټم، څنګه زرې موټر ته کینم، او څنګه رشوت وخورم تر څو د تا نه دفاع ونشي کوی. سو په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ټول سیاسي مشران، د پښتون ټول سیاسي مشران بې سواده خرڅ شوي هغه خلک دي چې پیسو ته ناست دي. که خیبر پښتونخوا کې پښتانه غواړي چې آزاد اوسي، لومړی باید په سیاسي مشرانو باندې خپل باور بند کړي. دا تر ټولو مهمه مسله ده. دوهم د تا په پاوس کې که ته
اوس په پوځ کې بیا پښتنو ظلم کړی و چون پښتانه تر ډیره حده پورې زموږ ولسمشران پښتانه پاتې شوي وه او پښتانه ویرېده د دې نه چې تاجکان یا هزاره یا ازبک کودتا ونه کړي نو د ملي اردو اکثریت پښتانه وه فکر کوي دا قصدي نه و بلکل قصدي و ځکه حتی امریکایانو په نورو قومونو باندې باور نه لره د نورو قومونو په وفای باور نه لره د دې د خاطره ډیره زمینه مساعده کړې وه پښتنو ته ولې د ملي اردو اکثریت ځوانان ولې پښتانه وه د دې د خاطره چې جنگ دو په پښتنو سیمو کې کوه پس ته که پښتون وژنې په پښتون به یې وژنې ځکه پښتون پیژني او په ساده شکل وژني په هلمند کې د طالبانو سره چا جنگ کوو فکر کوي زموږ تاجک ورور جنگ کوو فکر کوي زموږ هزاره ورور جنگ کوو دننه په هلمند کې دننه په کندهار کې دننه په ننګرهار کې په خوږیاڼو کې ټولې جګړې د طالبانو په خلاف د خوږیاڼو د ملي اردو عساکرو مخته وړلې پس ته وینه په وینه پاکوي په جنگ کې په سیاست کې نو د ملي اردو اکثریت ځوانان ځکه پښتانه وه چون دوی غوښتل چې پښتانه له منځه یوسي اوس پاکستان ته چې کله ته ګوري پاکستان کې چې څومره قتل عام هم کیږي هغه ټول بیرته د همدغې پښتنو ګلخانانو د خوا کیږي کوم پښتانه ګلخانان چې وردي اغوستې دی پښتانه اما د پښتون نه نفرت لري بل قومي لوبه وه مثلا مونږ ته چې د کاذب اتلان راکول شوي وه مثلا ګلبدین حکمتیار صاحب خدای پاک دې همیشه وساتي فکر کوئ پښتنو ته یې څه کړي پرته د دې چې پښتنو ته یې تاوان رسولی مثلا مارشال فهیم تاجکانو ته څه کړي پرته د دې چې د تاجکانو عامه خلک په پښتنو وژلي په اصل کې دا پروژه‌ای کاذب اتلان و چې مونږ ته راکول شو همدا شکل په پښتونخوا کې کاذب اتلان تاسو لرئ هغه که منظور پښتین دی که بل څوک دی او وروستۍ خبره چې غواړم ورباندې بحث وکړم هغه چې دی مذهبي کاذبه مشران دي مثلا تاسو ته شفیع درکړی چې ټوله ورځ ناست دی د شیعګانو په ضد چې دی مارکیټینګ کوي مثلا تاسو ته ملا ډیزل درکړی پس د خیبر پښتونخوا ځوانانو غواړئ پښتونخوا آزاده کوي غواړئ خپل هویت لاسته راوړئ غواړئ چې د ستر افغانستان جوړ کړئ په څلورو ډلو اول باید خپل باور پرېږدئ په پاکستان کې سیاستمداره پښتون په دو باور مه کوئ په پاکستان کې نظامی یا وردی پوشه پښتون په دوی باور مه کوئ په پاکستان کې د دین ټیکهدار پښتون لکه ملا ډیزل په دوی باور مه کوئ او په پاکستان کې قومي رهبر لکه منظور پښتین په دوی باور مه کوئ دوی یوازې ستاسو وخت ضایع کوي برنامه نه درکوي یوازې مو نسلونه درنه اخلي یوازې مو ځوانان قتل عام کوي او یوازې مو ریشهکن کوي خیر په چا باور وکړو په خپل ځان باور وکړئ یکایک بدلون رامنځته کوي ته راپورته شه د پاکستان نظام ته چې کومې ممکنه لارې ټکس مه ورکوه ته راپورته شه د پاکستان نظام باندې چې کومه ممکنه جانزني ویکه ته راپورته شه کومه سرمایه گذاري چې په پاکستان کې کوي هغه سرمایه گذاري افغانستان کې وکړه د کاکا زوی به لري افغانستان کې د ماما زوی به لري افغانستان کې ملګری به لري افغانستان کې څومره ډیپوګانې چې دي څومره ذخایر دي چې دي څومره فارمونه دي چې دي څومره دولت چې دی ټول انتقال کا افغانستان ته سرمایه گذاری دی باید افغانستان کې مصرف دی باید پاکستان کې پاکستان نه باید ته داسې استفاده شروع کړي لکه ټیش پیپر چې ته که د تا حکومت ته ګټه رسیږي که د تا ملا ډیزل ته ګټه رسیږي که د تا منظور پښتین ته ګټه رسیږي که د تا وردی پوشه غلام پښتون ته ګټه رسیږي ته د پاکستان مرتد نظام ژرنده روانه ساتي پس قومي اړیکې سره وپاله څومره چې کوی شي خیخي وکړه د افغانانو سره څومره چې کوی شي دوکان و بازار دی هغې طرف ته انتقال کا څومره چې کوی شي دواګانې دی هلته جوړې کا څومره چې کوی شي کورونه دی هلته جوړ کا څومره چې کوی شي ملکونه دی هلته جوړ کا پاکستان کې پیسې ګټه لیږئ افغانستان ته پاکستان کې پیسې ګټه سرمایه گذاري کوه افغانستان کې پاکستان کې مصرف کوه ټکس لیږه چې د افغانستان حکومت ته یوازینۍ لاره دا ده چې ته وشي کولی خیبر پښتونخوا آزاده کړي ترڅو چې د تا ګټه دی مرتد دولت ته رسیږي تر هغې وخته پورې به ګلخان په تا باندې خاني کوي او د دې موضوع د پوهېدلو د بهتره پوهېدلو دپاره زه یو بل مثال تاسو ته درکوم بیا یو څو دقیقې تاسو راخلم خدای پاماني در سره کوم پاکستان 80 کاله تاریخ لري په دې 80 کالو کې د پاکستان نر پښتون
یا د پاکستان تاریخي پښتون څوک دی چې مونږ په هغه حساب وکړو او ووایو چې یاره پاکستان مونږ ته دغه پښتون رهبر راکړی. زه د یو څو دانو نوم تاسو ته اخلم. اول رهبر چې مونږ ته راکړی دی دا چې دی رهبر نه و، دا سم شاهي حکومت و. او کله چې زه د دوی په اړه غږیږم بیا ډیری د پښتونخوا ځوانان په غوسه کیږي. زه نه غواړم چې په غوسه شئ، زه غواړم زما خبرو ته فکر وکئ چې زه غلط یم که نه. زه که بیرته تاسو راپورته کوم راته ووایئ که کوم ځای کې غلط وم، اما فکر وکئ. دا په اصل کې شاهي نظام و او دا سړی تر ټولو ډیر زما بدي راځي، اما رهبرم دی، مشرم دی، الله تعالی دې اوس وبخي. خان عبدالغفار خان یادو یا پاچا خان. پاچا خان ته ولې زه شاهي نظام وایم؟ ځکه دی چې کله خپله مشر شو بیا د ده نه وروسته بل زوی عبدالولي خان مشر شو. د عبدالولي خان نه وروسته بل زوی راغی غني خان او دوی تقریبا 40 کاله د پښتنو ضایع کړه. پلار یا خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د ده فلسفه دا وه چې عدم تشدد، او دې عدم تشدد کې خپل هم ښه ورځ ونه لیده، د پښتنو ورځ هم خرابه کړه. خپله 30 کاله بندي و، ځکه د چا تینایا نه کېده، عدم تشدد والا و. تا به چې سپېړه په دې ځي ورکړه درته به ویلې چې دې طرف ته مې وهه ورور، د دې طرف مې وویلې دا ځای مې پرون بوکس خوړلی دی ژوبل شوی پارالی. سو دا خان عبدالغفار خان نه مونږ ځکه خیر ونه لیدو چې دا د عدم تشدد والا او عدم تشدد د بېغیرتۍ کوم چینجی چې دی د په مونږ کې رواج کې. نو د هغې نه وروسته د ده خپل زوی د ده په خلاف راپورته شو، عبدالولي خان. هغه بیا دیموکرات سړی و. څنګه دیموکرات سړی و؟ هغه ازادي غوښتله، د عدم تشدد نه غوښتو. د ویلې که چا در سره ظلم کوو بیرته به ورسره ظلم کوي، خو کله چې ته قدرت ته ورسېدې پرتوګ به وباسې. هغه د پرتوګ د ویستلو ازادي غوښته، کوم ازادي چې پښتنو ته د منلو وړ نه وه. بیا هم چې دی پښتانه د سړي سرګردانه کړه، حیران پاتې و پښتانه چې دا څه بلا سړی دی. هلته لاړ شي د پنجاب حکومت سره کینی، دلته وایي چې برجس واغوندئ. نو دا بل بدنامه رهبر و. د ده نه خدای پاک خلاص کړي نه و. غني خان راغی، غني خان بیا روغ لیونی و. دا د غني خان کوم څه چې مونږ ته راپاتې دي هغه اوس ژوند پسنده پښتانه دي، دا اجراګان چې مطلب سندره پلي کې ورته ګډېږي. سو زمونږ رهبران په پښتنو کې څوک وه؟ یو پلار، 2 اولاده، 3 واړه ستاسو سیاسي رهبران و، یو بل سره جوړ نه و. یو چې دی عدم تشدد غوښتو، بل دیموکراتیک ژوند غوښتو، بل بچه بازي غوښته. نو تاسو باید پوه شئ چې دې خلکو ولې داسې غوښتل. داسې نه و چې دا خلک کم عقل وه، د دې د خاطره چې دا سیاسي نوکران وه. عبدالغفار خان ته ویل شوي و چې ته به د عدم تشدد پروژه مخ ته بیایي. 30 کاله چې ده په زندان کې تیر کړي، په زندان کې نه و، په خپلې مزې کولې. هسې تاسو ته ویل کېده چې سړی په زندان کې دی. کله چې د عدم تشدد فلسفې نه پښتانه نور ستړي شوه، وویل چې یاره مونږ نشو کوی چې بنګړي لاس ته واچوو. د عبدالغفار خان بل زوی ورته راوست، عبدالولي خان یې ورته راوست. هغه ته ویلې ته دیموکراسي ورته وروله، ښځې ورته وروله، ګډېداګانې، رقص و اواز. کله چې پښتانه د ښځو نه هم ستړي شوه، بل زوی غني خان یې ورته راوستو چې ته بچه بازي رواج که په دې مصروفه پاتې شي. متاسفانه دا هغه تاریخ دی چې مونږ په ویلو افتخار نه کوو، اما د خیبر پښتونخوا هلکان باید په دې پوه شي چې څه روان دي. مونږ په افغانستان کې داسې تاریخ لرو چې د شرم نه ډک دی، مونږ په افتخار نه کوو، اما په اړه خبرې کول پکار دي. مثلا دوستم څه کول، مثلا ګلبدین حکمتیار څه کول. مونږ چې دی رقص مرده لرو، مونږ داسې خلک لرو چې د اسپونو په واسطه یې شکولي. بران یوازې پروژې وي. د چا پروژې وي؟ د استبلیشمنت پروژې وي. هغه که خان عبدالغفار خان و، هغه که ولی خان و، هغه که غني خان و. یا زه راځم لږ نور مخ ته ځم. د دې سیاسي رهبرانو نه وروسته تاسو ته چرسي رهبران درکول شوي. چرسي رهبران زه چاته وایم؟ داسې رهبر چې تا په خیال کې پاچا کی، خو چې په وش راشي ګوري چې د پولیس اوښته لاندې ناسي. په خیال کې د پاچا کی، خو په حقیقت کې ته پوډري. د هغې د ډلې شاعران و، ما ته شاعران راکړي وه. مثلا د ما ډیری ځوانان 30 کاله پخوا په
اجمل خټک باندې مصروفه یا 10 کاله پخوا په اجمل خټک باندې مصروفه اجمل خټک ماته چی شی راکه یو نسل د شاعرانو راکه اوس په پښتونخوا کې چې ته تیږه جګی 4 شاعران تر لاندې پراته دي په شمول د مونږ مشر محترم اعلی حضرت جلالت مهاب فرمان برانو ته توهین کوي دسم نه ده زه د محترم جلالت مهاب مولانا حضرت فرمان کسکر صاحب مینوال یم د شعرونو زه قدردان یم د شعرونو او دا مونږ ته ښایي چې شاعري په پښتونخوا کې څومره غټه خبره جوړه شوه او څومره پښتانه د دې په ځای چې ځان د غلامۍ نه خلاص کړي د دې په ځای چې په حقیقي ژوند کې پرمختګ وکړي دو شاعرۍ ته مخه کړه غاټ سړی به د ما ټول وجود به د هغه یو اندام جوړېده بس په شفتله کې به ناسو شاعري به یې کوله چې زلفې دې ماران دي مه راته راګوره ولاړه پښتونخوا درغلم ولي صاحب سو شاعري د پښتنو په 80 کالونو کې تر ټولو ستر سیاسي رهبران یا د نظریې خاوند رهبران چې تاسو وګورئ هغه شاعران دي یعنی پښتونخوا په شاعرۍ نه جوړیږي ورور پښتونخوا په غیرت جوړیږي پښتونخوا په هویت جوړیږي پښتونخوا په خپلواکۍ جوړیږي یا بل مثال زه درکمه د سیاستمدارو یو سیاستمدار تاسو لره د اسفندیار په نوم اسفندیار صاحب تر هغه وخته پورې ژوندی و تر څو پورې چې د مرتد نظام غلامي منله په مجرد د دې چې غلامۍ نه یې مخ واړو اسفندیار یې شهید که د هغې نه درس واخیسته محمود خان اچکزي محمود خان اچکزی وډار شو چې که مې حقیقت ویلی وژني مې تر ننه پورې چې دی غلام دی سو تاسو یو ځل وګورئ دا ستاسو سیاسي غلامان چې کوم دي د حکومتونو په دوی باور څنګه کوی شئ یو ځل د دوی بیکګراونډ وګورئ مثلا تاسو ته محمود خان اچکزي اسفندیار اجمل خټک عبدالولي خان صحیح ده تاسو ته رهبران دي صحیح ده تاسو ته غټې صوبې دي عمل کې تاسو ته څه کړي 15 شیان راوښایئ چې بنسټیز او بنیادي کړنې دوی تاسو ته کړي لکه زه چې کله منظور پښتین چیلنجوم چې ماته د منظور پښتین 3 کړنې راوښایئ تاسو سره هیڅ شی هم نشته چی شی وایي والا مونږ ته شعور راکړه واوروره شعور خدای درکړی ته خو بېشعوره نه یې بېشعوره خو خري نو ته څنګه وایي چې منظور ماته شعور راکړه دا خو بې معنا خبره ده مثلا ماته یو څوک وایي چې فلان کی چی شی درکړی زه ورته وایم چې ماته یې نرتوب راکړه واوروره نرتوب ماته خدای راکړی بل چا نه دی راکړی بنان تاسو باید پام وکئ چې چی شی دوی درکړی د دې په ځای چې سمبولیکه رهبري ولرئ ځکه د پاکستان آیسای استفاده کوي د تاسو د احساساتو نه او تاسو ته سمبولیک رهبران درکوي د سمبولیک رهبرانو نه یو مثال درکوم د پښتونخوا خو ساده خلک دي تاسو هغه خلک چې ګنډاپور مو راوستو خپل نماینده موږ ګورئ که تاسو پښتونخوا ته د خپلې خاورې په توګه ګورئ زه بخښنه غواړم اما زه غواړم تاسو متوجه کړم فرض وکړئ پښتونخوا ستاسو خاوره ده خاوره د مور حیثیت لري او د خاورې رهبري چې څوک کوي هغه د پلار حیثیت تاسو ته درلودی شي ځکه ستاسو خاوره چې څوک ساتي هغه ستاسو مشر دی صحیح ده نو اوس که خیبر پښتونخوا ستاسو مور شوه او ګنډاپور د دې خاورې مشر و مطلب د پښتون د مور پلار پنجابی ځکه ګنډاپور په لیاز د خدای د خیبر پښتونخوا مشري کوله فکر وکړه د دې مثال داسې دی لکه د پنجاب د صوبې مشري چې یو پښتون وکي کوی شي ولاکه په عمر کې وکي پس احساساتو نه ګټه مه اخلئ په سیاست کې کوشش وکړئ په سیاست کې وګورئ چې تاسو ته رهبرانو درکړي څه دي صحیح ده بل ایوب خان زه تاسو ته ښایم د ایوب خان په اړه که چیرته تاسو خبرې وکئ ګورئ ایوب خان یوازینی هغه انسان و چې د پاکستان لومړنی نظامي مشر و دا د پاکستان لومړنی نظامي مشر او ګل خان ایوب خان ولې ګل خان ځکه دته پنجابیانو ګپ ورکه پنجابیانو ورته ویلي چې هندوستان کې هندوان دي او دا هندوان مونږ مړه کوي او مونږ مسلمانان یو نو ایوب خان داسې به وکړو چې 2 ښځې به مونږ تاته درکو خپلې ولې ته زمونږ نظامي مشري په غاړه واخله نو ده به یې نظامي مشري کوله ګرچې ما سره وخت کم دی زه باید لاړ شم په همدې شکل فضل رحمان مذهبي مشر و ما غوښتل د سمیع الحق په اړه لږ څه خبرې وکړم کوم ته چې د طالبانو معنوي پلار وایي ولې متاسفانه ومې نشوې کولی اسفندیار په اړه ما د شهادت ویلې زه بخښنه غواړم هغې برخه کې مې اشتباه کړې ولې په ټوله کې
زه کوشش کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت مطالعه کوم او پوه شم چې دا ولې نه ماتیږي او په دې اړه به زه دوامداره مطالعه کوم او کوم څه چې زه زده کوم بیرته به هغه مسایل د تاسو سره شریکوم. که چیرته مخالف کوم څوک زه وایم خدای مو راوله را سره خبرې وکئ، کولی شئ را سره استدلال وکئ، را سره دلیل ووایئ، نه دا چې تاسو کنځلې وکئ. هر هغه څوک چې مخالف دی فقط راته ولیکه چې ډاکټره ما راپورته کړه یا زه مخالف یم. زه فکر کوم چې تاسو د پښتونخوا په برخه کې دغلته ظلم وکړه نو زه به راپورته کړم. احسان صاحب ستړی مه شئ، الله دې راوله، مهرباني. السلام علیکم ډاکټر صاحب، خدای روغ جوړ اوسئ. ټولو سلامونه کوم. کور واده زه غواړم چې کمره خلاصه کړم چې انسان بل فکر ونه کړي. مننه چې وخت مې ورکړ ډاکټر صاحب. غواړم یو څو خبر تاسو سره وکړم. داسې تاسې تر باچا خانه پورې ورسېدئ، بیا تر منظورو پورې به ټولو مو نیوکې وکړه. هغه نیوکې چې یو څه ناوړه وي، ځکه ستا نیوکې ډېرې په کلک نیوکې وې، نو زه به یو دوام چې ډاکټر صاحب لومړۍ پوښتنه زما دا ده چې ته ولې د خلکو سره د فکرک درز لري او له دوی سره خلافات لري په دغه خلکو سره، او دوهم دا چې ته د هغه چا مخالف یې چې ټول عمر یې د پښتنو لپاره د قلم غوښتل او ټول عمر یې تقریبا نیم په نیم ژوند دوی په زندان کې تېر کړ د پښتنو لپاره. نو دوی د هغه چا مخالفت کوي چې غوښتل پښتنو ته ټوپک نه بلکې په لاس ورته قلم ورکړي. نو عجیبه خو دا ده چې تر پاچا خانه پورې تاسې ورسېدئ. پاچا خان هغه شخصیت و چې دا په دې معنی ده چې ظاهر شاه هم یو خاین و چې دا